سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویش سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي 23 او د 2016 زیږدیز کال د مې 14 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغانستان د ازبکستان پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د 60 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا ملتونو جام یا کافا سیالیو په خپله دویمه لوبه کې د 2-0 په پایله له ازبکستان ماتې وخوړه. افغانستان په خپله دریمه لوبه راتلونکي جمعه د تاجکستان پر وړاندې ترسره کړي. بوست زون د ملي شلوریز جام اتلولي وګټله. د ملي شلوریز جام پایلوبه کې بوست لوبډلې وشول کولی چې د سیالۍ مس عینک لوبډلې 212 منډې هدف پوره کړي او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. په دې سیالیو کې بوست لپاره نجیب الله زادران 43 او نومان شاه 120 نسوځېدلې منډې جوړې کړي. د کابل ولایت د سوک وهنې ملي فدراسیون له لوري د دې ولایت د 102 کلبونو 630 سوک وهونکو ترمنځ د لویانو په عمري کټګوریو کې د سوک وهنې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغو سیالیو په پایله کې به 26 سوک وهونکي د کابل ښار د لویانو ورزشکارانو د سوک وهنې منتخبي لوبډلې ته وټاکل شي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په کابل کې د کرکټ نړیوال کمپلیکس جوړولو چارې پیل شوې. دغه کمپلیکس د کابل الو خیلو سیمه کې په 80 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې ټولیز لګښت یې 45 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. په یاد کمپلیکس کې یو اصلي او 2 فرعي لوبغالي، د کرکټ اکاډمي، اداري ودانۍ او یو باب جومات شامل دي. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د هند کرکټ غوره لیګ په 50 لوبه کې نن چهارشنبه رویال چیلنجرز بنګلور او کلکټا نایټ رایډرز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه ستره سیالۍ د ریپور په کرکټ لوبغالي کې پیلیږي. سپورټي خبرونه هم دومره و په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.